الله جل جلاله څنګه د خپل بنده مرسته کوي؟ د کائناتو یوه برخه د یو خاص نظام له مخې د هغه کس په ګټه ورسره کوي چې له چا سره الله جل جلاله وغواړي مرسته وکړي. الله رب العزت چې کله یوسف علیه السلام سره د مرستې اراده وکړه، نو روانه قافله یې د اوبو محتاجه کړه تر څو یوسف علیه السلام له سا څخه راوباسي. د مصر عزیز یې د اولاد له نعمت څخه محروم کړ تر څو یوسف علیه السلام د خپل اولاد په څیر وساتي. بیا یې د مصر پاچا د خوب د تعبیر محتاجه کړ تر څو یوسف علیه السلام له زندان څخه آزاد شي. د وخت مصریان یې له قحطۍ سره مخ کړل تر څو یوسف علیه السلام د مصر عزیز شو او ټولې خزانې یې په واک کې ورکړې. همدارنګه یې ابراهیم علیه السلام په اور کې وژغوره او یونس علیه السلام یې د لوی ماهي له خېټې څخه وژغوره. نو ای مسلمان ورور او مسلمانې خورې، کله دې چې خپل کارونه د کائناتو لایزال رب ته وسپارې او پر دې باور ولرې چې هر څه د الله تعالی په اراده سره ښي، نو الله جل جلاله به ستا د خوشحالۍ او نیکمرغۍ عامل داسې در برابر کړي چې ستا ګمان به هم نه وي. د انسان د زړه د سکون لپاره د قرآن پاک دغه سپېڅلی آیات کفایت کوي: الیس الله بکاف عبده. آیا همغه الله د خپل بنده لپاره کافي نه دی؟